بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری اختیار ګل یوسف زی د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه. نو په نن ورځ کې به موږ تاسو په چی باندې بحث کوو، بلند ټول باندې. امیزنګ او ښایسته ټول چې ډېر درد بخور ده، ډېر مو په کار راځي په افیکټ کې. نو د افیکټ د سلسلې دا یو بل ټول ده. نو زه خبرې نورې نه زیاتوم. که چېرته تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو تاسو پلیز تاسو دا سبسکرایب کړئ. او که چېرته مو تاسو زموږ نورې ویډیوګانې چې له دې نه مخکې د کاونټر ټول باره کې وه دا نه وي لیدلي نو لینک په ډسکرپشن کې ده، تاسو کتلی شئ او چینل سبسکرایب کړئ ملګرو که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاستئ، او د بیل آیکن او لایک ویډیو شیر کمنټ دا بالکل مه هېروئ. نو زه ځم خپل درس طرف ته. دماغ کورل ډرا اوپن ده. نو زه راځم په نن ورځ به موږ تاسو په بلند ټول باندې خبره کوو. نو بلند ټول چې دا موږ تاسو ډېر استعمالېدونکی ټول ده. نو زه راځم اول بلند ټول وایي چې شته. بلند وایي له یو طرف نه بل طرف ته، یعنی مدغم کول د یو کاغه رنګي کاغار څه که نه د هغې مدغم کول. بلند ټول موږ تاسې به بلند ټول په پوره ډول سره وایو. لکه بلند ټول موږ تاسې د ډېرو شیانو لپاره استعمالوو. لکه اول داسې چې زه غواړم د رینبو لاین جوړ کړم. د رینبو لاین د جوړولو لپاره زه باید څه وکړم؟ اول دا چې زه باید بلند داسې چې موږ اول بلند ټول وایو، بیا وروسته څه کوو موږ بیا تاسې بیا وروسته ځو داخل طرف ته. زه راځم دې ته ورکوم لکه دا یو کلر، او زه دې ته چې ورکوم ګریډینټ. ګریډینټ به چونکې موږ تاسې وروسته ووایو دا به دې ځای نه داسې ډریک دا به ډریک کړم، او زه به را څنګه کوم ریورس به یې کړم. چې ریورس یې کړم کنټرول به ونیسو، بالکل داسې راشي. صحیح شوه. دلته به زه راشم، په دې به کلیک وکړم او داسې چې زه به دې کرفل ته راشم. صحیح شوه. او دا د بلک شیډ لپاره دا کار کوو. راځم دا بالکل سنټر ته راوړم. دا به زه لږ نور هم کته کړم. بس رایټ کلیک سره آوټلاین ختم. زه اوس راځم د دې نه کاپي اخلم. کاپي اخلم او زه راځم داسې تر دې ځای پورې رایټ کلیک سره یو کاپي له دې نه بله. اوس راځم چې بلند ټول ته. بلند ټول موږ تاسو سره به په کوم ځای کې؟ په دې ځای کې موږ تاسو سره دا وګوره، په دې سیکشن په دې ځای کې دا موږ چې دا تاسو بلند ټول ده. دا بلند ټول باندې کلیک کوو. د بلند ټول باندې کلیک کول نه وروسته زه راځم داسې کلیک کوم د دې ځای نه تر دې ځای. اوس زه څنګه کوم دا سټیپونه ورته زیاتوم. لکه زه ورته وایم چې دا 600 سټیپه داسې دي. او زه چې په دغو دا وګورئ نه، دا کلر، دا روټیشن کلر، دا کلر وسکي دی. دا وګوره. نو زه په دې کلر وسکي باندې زه کلیک کوم. دا وګوره دا موږ تاسو سره رینبو لاین جوړ شو. کولی شو ډېر په اسانه دې نه استفاده کړو. رایټ کلیک سره موږ تاسو کولی شو دا کاونټر بریک کړو. لکه دا وګوره دا دواړه چې موږ تاسو شی شو دا انګروپ شو. او موږ تاسو اخرنی یو سرکل دا ده او بل هغه اخر کې دا ده. دا چې دا زه کله چې دلته راشم ویو ته او زه راشم چې وایر فریم ته، نو د وایر فریم ته د راتلو نه اوس دا وګورئ دومره سټیپونه دي د دې ترمنځ. نو زه راځم بېرته چې نارمل موډ ته یا انانس موډ ته. انانس موډ کې به دا مونږ تاسو سره داسې کوي. وګوره. نو زه همداسې مونږ تاسې دا د ډېرو نورو شیانو لپاره استعمالوو. نو زه راځم اول سټارټ نه راځم داسې چې زه جوړوم یو سرکل دومره او بل سرکل دومره، او زه داسې کوم دا راځم داسې لاندې کړم، یا دا وړوکی سرکل راخلم داسې لاندې کړم. که اوس زه څنګه کوم؟ زه راځم بلند ټول ته. بلند ټول ته راتلو نه وروسته دلته زه ورکوم لس سټیپه. مونږ تاسې کولی شو دې کې کلر یوز کړو. لکه فرض مثال زه دې ته ورکوم فل ریډ کلر، چونکې دا شیفټ په جب سره دا بره راوړي، او دې ته ورکو دا سیان کلر. اوس زه څنګه کوم؟ دلته وګوره زه چې کله راشم بلند ټول ته
اول کې ته موږ تاسو سره پریسیټ دي موږ تاسو کولای شو د پریسیټونو استفاده وکړو ولې کار نه کوي موږ تاسو سره دواړه ابجیکټ سلیکټ نه دا دواړه دا سلیکټ کې دا به شي بلند ټول ته او دلته به راشي په پریسیټو باندې به کلیک وکړي اول زه راځم د آوټلاین ته ختموم رایټ کلیک سره اوس زه څنګه کوم زه دلته راځم دلته موږ سره پریسیټس موجود دي زه راځم بس دا یو استعمالوم کولای شم د کلر وسکي باندې زه کلیک وکړم کولای شم د کلر تغییر کړم وګوره بری داسې راځي بری داسې راځي همداسې موږ تاسو د دې لاین پکې کاغلو سره د موږ تاسو مخکې وروسته وړلای شو داسې او زه کوم غواړم په دې کې دې په جهات او دې ځای کې تغییر راوړم نو موږ تاسو به بیرته لاړ شو چې پیک ټول ته ولاړ شو وګوره د دې طریقې نه موږ تاسو کولای شو نو زه راځم دا پریسیټ شو کولای شو موږ تاسو دا اډ کو پریسیټ ته ما خبره دلته کولای شو سایز وګدواله لنډواله دلته چې کوم دلته سټپس ور اضافه کوو لکه موږ ورته وایو چې دا څومره 200 سټپ وګوره 200 سټپ وګوره دا کلر په دې کې مدغم شوی دا داسې کمزوري شوی تر دې ځای پورې همداسې موږ تاسو کولای شو د دې زاویه تغییر لکه 90 ډیګري دا وګوره دا کوم دا دلته راوړم لکه دا بلند موږ تاسو کولای شو دا موږ تاسو تغییر وکړو لکه داسې صحیح شو زه کولای شم زه دا کې تغییر هم راولم داسې زه غواړم د دې دا زاویه تغییر کړم دا ورته وایم چې دا 180 درجې 180 درجې دا وګوره په دې ځای کې ختم شوی دا داسې راغلی ده نو زه کولای شم دا د دې زاویه وړکیم کړم دا زه ورته چې دا ورکوم 25 درجې 25 درجې دې موږ داسې راځي خو دا همیشه تاسې څومره کې ساتئ 90 ډیګري کې بالکل پرفیکټ راځي 90 درجې زاویه کې داسې راځي موږ تاسو سره دا شی دا لوپ لینډ دا لوپ کې دا موږ تاسو کولای شو که چېرته دا کوږي داسې دا کولی شو دې ځای نه چې دا نیو پات لکه داسې چې موږ تاسو دا نیو پات نه څه شی کولی شو نیو پات نه موږ تاسو داسې کولی شو دا د موږ تاسو بلینډ ده او زه غواړم دا په یو لاین باندې اټ کړم زه راځم دا پری هینډ ټول ته داسې یو لاین ما واخیسته زه دلته راځم چې ته سموتر ته او چې دا زره سموت شي او زه راځم چې ته شیپ ټول ته راتلو نه وروسته دا ټول سلیکټ کوم او چې شی وهم کرف ته اوښتي دي بالکل اوښتي بس دا داسې که بس دا داسې لږ جګ او ټیټ پکې راولئ نو داسې یو څه چې ډېر زیات جګ او ټیټ هم نه وي دا داسې بره ویوست بس زه غواړم په دې باندې زه دغه پات په دې راوړم نو زه راځم په دې باندې زه دلته راځم بلینډ ټول ته او زه په دې باندې کلیک کوم او زه دا پات په دې ږدم څنګه کوم دلته راځم نیو پات ته او دا څنګه کوم په دې لاین باندې کلیک کوم وګوره اوس به داسې وکړئ چې دا وګوره دا اخرنی سرکل به داسې را ډریک وګوره یا زه به دا ټول ډیلیټ کړم او زه به دلته راشم د چې شي په واسطه باندې زه به دلته راشم د پین ټول په واسطه باندې به موږ تاسې یو هغه ډریک کړو دا لاین چې بیخي بالکل صحیح پوه شوې او بیخي موږ تاسې په خوښه باندې داسې او زه به دا لږ زره څنګه کوم وړاکی به یې کړم اوس زه راځم په دې باندې یو پات زه سلیکټ کوم یا زه پرې ورکوم داسې چې دا تر دې ځای راوړم همداسې بس یو کلر په دې کې اټ کوو لکه دا یو کلر په دې کې اټ کوو دا دواړه سلیکټ کوو آوټلاین یې ختم او زه راځم چې بلینډ ټول ته او زه څنګه کوم دا سټیپونه ورته څنګه کوم 15 به کوم بس زه غواړم دا پات په دې باندې سلیکټ کړم دلته راشم او دې پات باندې کلیک کوم دا وګوره اوس دلته وګوره د موږ تاسې دا یو سرکل دا کولی شو داسې په دې هغه کې داسې ډریک کړو دا به له دې لاین نه موږ نه وځي وګوره او دا سلایډر چې دا سلایډر
دا به رنګونه کته او پورته څنګه کوي اضافه کوي او کموي به صحیح شوه اوس راځو بلند ټول موږ تاسو کولی شو دا موږ تاسو په ټیکس باندې استعمال کړو د ټیکس باندې د استعمالولو لپاره زه راځم دلته اول جوړوم یو بلیک بیک ګراوند او بس د پریکټیکل یوز لپاره داسې کوم او رائټ کلیک سره او چې شی لاک دا ما لاک کوم د لاک کولو نه وروسته زه څنګه کوم زه راځم لیکم ټیکس زه لیکم چې ګرافیک نیشن ګرافیک نیشن ما ولیکه نو زه څنګه کوم دا داسې ډریګ کوم او دې ته څنګه ورکوم وایټ کلر ما ورکړه دا به په دې بلیک کې بالکل صحیح ښکاري زه راځم بس فقط دې ته یو فونټ انتخابوم لکه دا یو فونټ موږ ورته انتخاب کړو دا فونټ صحیح ده بالکل او زه راځم په دې کلیک کوم او دینه دا داسې کوم چې داسې راوړم لاندې او دا څنګه کوم دا وړکی کوم دومره وړکی بس دا او په دې کلیک کوم دا روټیشن پوینټ دلته راوړم دې کونج ته دا داسې روټیټ کوم د روټیشن نه وروسته دا هم دا په دې ځای کې اوس څنګه کوم اوس راځم دا بلند کوم اوس زه څنګه وایم دا دې بالکل چې شي وایټي او دا دې وایټي داسې بلند کوم دا ګوره اوس زه څنګه کوم په دې باندې کلیک کوم دا څنګه کوم دا بلیک کوم اوس به څنګه وکړم اوس به زه داسې وکړم چې زه کولی شم دا سټیپونه داسې ورته کم او زیات هم کړم دا ما دومره روټیټ کړه دا زه کولی شم دا زه بالکل سیده هم کړم اوس دا تر دې ځای موږ راورسو دا ګوره دا څنګه کوم دا شفت پیج اپ او اوس څنګه راځم اوس راځم دې ته دا سټیپونه څنګه کوم زیاتوم دې ته ورته چې 200 سټیپونه اوس د سلایډر کار موږ سره دلته ډېر ښه معلومیږي دا سلایډر وینې دا به داسې ویسې باره دا ګوره دا به زه لږ نور هم وړاندې ویسم دومره دا بالکل بس شي اوس زه څنګه کوم دا زه راځم دا زه په همدې ځای پرېږدم او زه راځم دلته چې شی جوړوم یو کرف لاین جوړوم او زه څنګه کوم دا پات په دې باندې لګوم نیو پات او دا سلیکټ او اوس څنګه کوو اوس راځو دې ته بلند ټول ته او زه راځم دا لاست ون راوړم پر دې ځای پورې وګوره او کولی شو چې دا سټیپونه ورته څنګه کړو دا 400 کړو ورته او اوس څنګه کوو اوس کولی شو چې دا بریک کړو لکه رایټ کلیک او بریک اپارټ دا لاین به موږ تاسو څنګه شي لري شي موږ ختم کړو نو دا څنګه لري دا د موږ تاسو ګروپ دی خالي هغه سره اخرې پاتې شو نو زه څنګه کوم داسې دا ټول سلیکټ کوم او څنګه کوم ګروپ کوم او داسې راځم دا وړکی کوم او داسې راځم دا دلته ږدم او لږ زری نور سایز راغټو دومره بس موږ تاسو ولیدل چې موږ تاسو د ویډیو اسانه طریقې له لارې موږ تاسو وکولی شو چې دا افیکټ جوړ کړو دا وګوره داسې چې بالکل پکې تغییر نشته دا بیخي ښایسته راغی نو د بلند ټول موږ تاسو سره ډېر کارونه دي راځو اوس په آپشنو باندې خبرې کوو زه به دا ډیلیټ کړم رایټ کلیک سره دا لاک به ختم کړم دا به هم ختم کړم اوس زه راځم بلند ټول ته زه غواړم د دې افیکټو باندې خبرې وکړم بلند ټول سره موږ تاسو سره ډېر کار کوي ډېر زیات کارونه کوي نو زه راځم دا بس دا یو به داسې کوم او چې فقط موږ تاسې په دې باندې بلند ټول څنګه کوو استفاده کوو زه راځم دې پریسوټ کې او دا نه ورته انتخابوم بس دا یو صحیح ده او په دې انتخاب کوم دا کلر په دې انتخاب کوم دا سیان کلر بس او کلر وسکي ته زه راځم دا کلر ورته چینجوم بس دا صحیح ده او رایټ کلیک سره آوټ لاین ختم اوس زه راځم په دې ټولز باندې غږیږو موږ تاسې انګل هم ویلې دا څنګه د بالکل موږ ته سیده کوي پات باندې پوه شو چې نوی پات موږ د دې ځای نه اخیسته دا موږ سره څه کوي ډایرکټ بلند ده دا موږ سره څه کوي ډایرکټ بلند کوي
صحیح شو دا کلر وسکي دي او دا چې دي دا موږ تاسو سره د ابجیکټ دا لینک چې دا موږ تاسو دغه سلایډر د موږ سره دا موږ سره کوي همداسې دې خواته موږ سره چې دا سایز اکسلریټر دا کولی شو د دې سایز غټ وړکی کړو د دې ځای نه او همداسې موږ تاسو په سیټینګ کې لرو مرف نوډز دي مرف نوډ له لارې موږ تاسو کولی شو چې یو نوډ ورته انتخاب کړو که دا یو نوډ ته وګوره دا نوډونه انتخاب کړو ورته زه چې بیا راځم مرف نوډ ته او په دې باندې کلیک کوم بیا موږ تاسو سره دا سوري مرف نوډ کولی شو دا نوډونه موږ تاسو انتخاب کړو داسې ورته همداسې کولی شو د سپلیټ له لارې موږ تاسو که وغواړو چې دا منځ کې قطع کړو د سپلیټ کولی شو د وګوره لکه دې ځای ناخواته مو قطع کړو وګوره دا کنټرول زیډ همداسې زه راځم بلینډ ټول ته همداسې زه راځم چې ته نیو اینډ دا باندې چې ولګوو زه راځو نیو سټارټ نوی سټارټ له کوم ځای نه اخلي موږ ورته له دغه ځای نه شروع کړو اوکې دا وایي بلینډ دا موږ ورته چې سټارټ دی دې ځای هم نه کېږي کولی شي دا له بل ځای نه راواخلو لکه دا سټارټ موږ له کوم ځای نه واخیسته اوس وایو چې شو سټارټ مو موږ ته وښیي له کوم ځای نه ده سټارټ موږ له دې ریډ سرکل نه ده موږ همداسې موږ تاسې بېرته راتلی شو ورته به ووایو چې موږ ته شو اینډ موږ ورته وایي دا ده اوس چې غواړې اینډ معلوم کړې د اینډ درته ښیي چې دا اینډ وګوره نو دا د موږ تاسې د بلینډ ټول باره کې مکمل معلومات او د هغې پریکټیکل یوز موږ تاسې کولی شو چې د بلینډ ټول له لارې موږ تاسې ایموجیانې جوړې کړو زه فقط دومره کوم چې زه تاسو ته بس یو هغه درکوم درته آیډیا بس نور کلر دا بار شی تاسو جوړ کړو لکه فرض مثال زه داسې کوم چې د خندا والا یو سټیکر جوړو او زه راځم دې ته بلینډ ټول ورکوم داسې او زه دا ټول نوډونه دا سلیکټ آوټلاین ختم او زه راځم دا څنګه کوم دا زیاتوم ورته دا سټیکونه دا څومره دا ورته کوم 200 صحیح شوه همداسې دا د خندا والا سټیکر شه همداسې دا دلته کېده دې خواته راشه لایک جوړی لکه دلته ورکوې دا سیان کلر او پاس ورکوې چې دا فول بلو کلر سوري زه راځم په دې دقه سرکل باندې به زه کلیک وکړم دا کلر به ورته زه انتخاب کړم او زه به دلته راشم دې ته دلته به ورکړم سیان کلر صحیح شوه همداسې کولی شو زړه والا ایموجي جوړه کړو د زړه والا د ایموجي لپاره دا د فول ریډ او دا لږ بلیک ریډ ده او دا به ورکړو فول ریډ او سوري دلته ورکړو بلیک ریډ موږ تاسو کولی شو د دې لارې ایموجیانې مې جوړې کړو د سټیکر په مابین کې ورته ولګوو نو دا به موږ تاسو نن ورځې درس تر بل درس چې زه اختیار ګل یوسف زه ستاسو په درانه چوپړ کې درېږم بیا تر بیا ښې چارې الله مو مل چینل سبسکرپشن دا بالکل در سره به هېروئ د الله په نامه ملګرو په مخه مو جوړېږي